د فلم په شروع کې موږ یو جنۍ ګورو چې هغه په ریډیو باندې ناسته وي. د شپې ناوخته د یارۍ کیسې کوي او د دغه جنۍ نوم کینډي وي او هغه په ریډیو باندې خلکو ته یو پیغام ورکوي. که تاسو د نیمې شپې د یارۍ د کیسو نه یریږئ نو تاسو زما دغه چلند بند کړئ او که زما کیسې مو واورېدې نو تاسو ته به د یارۍ نه خوب در نشي. او دغه جنۍ غواړي چې دا کیسې دا محسوسه کړي. بیا موږ ګورو چې جک نومې یو سړي دې ته لپسټک رالیږلی وي او دغه سړی د دې اواز ډېر زیات تعریف هم کوي او دغه شانتې دا لپسټک ولېږي او بیا یو کیسه شروع کړي. دا کیسه د یو جنۍ ده کومه چې یو سوسایټۍ کې اوسېږي او د دې د خاوند نه علاوه دلته کې څوک هم نه اوسېږي او د دغه علاقې ټول کورونه یو شانتې جوړ وي خو دغه ټول کورونه خالی پراته وي. دغه جنۍ به پخوا د فوټوګرافۍ کار کولو خو اوس هغه کار د دې ختم شوی وي او دې سره څه نوکري نه وي خو د دې خاوند اوس هم لکه غونډې کې نوکري کوي. د دوی ګزاره ډېره په مشکله کېږي ځکه خو دوی دغلته راغلي وي او دا جنۍ په داسې علاقه کې اوسېږي چېرته چې هېڅوک هم نه وي او د دې آس پاس هېڅوک هم نه وي او یوه شپه دا د بهر نه څه اواز اوري چېرته چې څه ګیدړان راغلي وي او د دې د کچرې نه څه خوراک کوي. دغه جنۍ بهر ته راځي او دې ګیدړانو نه تصویران اخلي او بیا دغه ګیدړانو سره لوبې کوي او دا فکر کوي چې دغه ګیدړان څومره ښه دي چې دوی یوازې دلته کې ژوند کوي او شپه ورځ دغه ګیدړانو پسې منډې وهي او دوی سره لوبې کوي او د دوی نه تصویران هم وکاږي او د دې جنۍ دغه ګیدړانو سره رړه ولګي او داسې محسوس کوي چې دغه ګیدړانو سره زما رشته ده او بل خواته د دې د خاوند نه زړه تور شي او څنګه چې د دې خاوند کار ته ځي دا ټوله ورځ دغه ګیدړانو سره تېروي او کله چې د دې خاوند دا کیمره چیک کړي نو هغې کې تش د ګیدړانو تصویران وي او دغه ټول تصویران دې ته ډېر نږدې نه وکاږلي وي کوم معنی چې دغه ګیدړان ډېر زیات خوفناک ښکارېږي. بیا د ښځې نه تپوس کوي چې ستا په کیمرې کې ولې ګیدړانو تصویران دي او ته ولې بدلېږي او چې دا جنۍ دا خبره واوري د کور نه بهر وځي او منډه کړي او هغه جنۍ بالکل د ګیدړانو په شانتي هلته نه منډه کړي او دغه شانتي 4 ورځې تېرې شي چې دا جنۍ د کوره وتې ده او د دې خاوند دې پسې هر ځای کې ګرځي او بیا د دې عکسونه هم په هر ځای کې ولګوي. خو څو ورځې پس بیا دغه ګیدړان دغه کچرې ته راځي. کله چې د خاوند دا وګوري هغه بار راځي او دغه ګیدړان تښتي خو یو ګیدړ بالکل د ځینه نه خوځېږي خو کله چې دغه سړی په د ګیدړ باندې لیټ ووهي نو د دې سترګې بالکل د دې له ښځې سره ملاویږي. بیا موږ کینډي په سټوډیو کې ګورو او د خلکو نه تپوس کوي چې ستاسو په خیال دغه ښځې نه ګیدړه جوړه شوه او که دا د دې د خاوند صرف خیال و او دا کیسه ختمه کړي او یو ورکوټې بریک واخلي. خو دغه دوران کې دې ته یو سړی ټلیفون کوي او ورته وایي چې زه طاقتې شم او کله چې دا زما لپسټک ولګولو او زما نوم جک دی. کینډي بیا یو بله کیسه شروع کوي کوم چې یو هلک په باره کې وي او دا هلک داسې فکر کوي چې زه په بلې دنیا کې ګیر یم او یو ورځ دا په خپل کور کې ناست وي او ټي وي لګولی وي او دا په ټي وي کې یو سړی ګوري کوم چې یو شکل یې اچولی وي کوم چې یو جنۍ مړه کوي. خو د حیرانۍ خبره دا ده دا چې په ټي وي کې کوم ځای ګوري هغه بل ځای نه بلکې د دې کور وي. دا بیا راپاسي او خپل کور چیک کوي او داسې فکر کوي چې اوس کوم ځای ما وکتو هغه زما کور و خو دا چې کله هغه ځای ته راځي دلته کې څوک هم نه ګوري. بیا اچانک هغه جنۍ دې ته مخامخ راځي او هغه سړی هم کوم چې په دغه جنۍ باندې اوس حمله وکړه او بیا هلته نه هغه جنۍ تښتېږي او بیا دا سړی په دې باندې هم حمله کوي او بیا دا هم ترې وتښتېږي او په منډه بره راخېږي او پولیس ته ټلیفون کوي. خو دا کس بره په ټي وي کې ګوري چې هغه سړی د دې په شانتې څوک کس مړ کوي او بیا دا هلک ډېره حیرانه کېږي چې زه خو دلته کې ناست یم نو بیا اخره ما څوک مړ کولی شي او یا کېدی شي چې زه مړ یم او دا زما روح ګرځېږي او دغه جنۍ هم نه پوهېږي چې اخر دغه کس سره څه کیسه وشوه. خو بیا څوک دغه کیسه اوري او کینډي ته ټلیفون کوي او هغه سړی ورته وایي چې څه پته ده چې دا د دې کس یو وهم و کوم چې د بلې دنیا په شانتې دی. کینډي چې کله دا کیسه هم ختمه کړي یو ځل بیا هغه سړی دې ته بیا ټلیفون کوي کوم سړي چې دې ته لپسټک هم رالیږلی و خو هغه بیا کینډي ته خپله کیسه کوي او ورته وایي چې یو ورځ ما په کلب کې ډېره ښایسته جنۍ وکته او هغه زما ډېره خوښه شوه خو هغې زما فایده اوچته کړه او په دغه کلب کې چې کوم ګران شراب و هغې زما په پیسو باندې وڅکلو
او هغې نه پس د هغه خپلو ملګرو سره وتښتېد. د هغې لپاره خو صرف شراب وو، خو هغه زما د 3 میاشتو تنخواه وه. کینډي ورته وویل چې ښه هغه ته وي. اصل کې دا سړی چې کوم جینۍ باره کې خبره کوله هغه کینډي وه، خو کله چې د هغې ټوله کیسه واوري هغه دې نه معافي وغواړي. خو هغه سړی ورته وویل چې نه، دومره په اسانه دې نشم معاف کولی او تا له به د دغه سزا ضرور زه درکومه. د جک ټلیفون بند شي او بیا دې ته بل څوک ټلیفون وکړي او خپله کیسه کوي او د یو هسپتال کیسه ورته کوي، کوم ځای کې چې خلک دا سوچ کوي چې کله شپه شي دلته کې یو جنۍ راځي او دغه هسپتال کې ګرځېږي. کوم معنی چې یو هلک او جنۍ دغه هسپتال ته راځي او دلته کې ګرځېږي او دوی په دغه هسپتال کې د یاري فلم جوړولو کوشش کوو. او دا جنۍ بیا دغه سړي ته کیسه کوي چې نن څه کله مخکې به یو نرسې دغه هسپتال کې کار کولو او بیا یې هغه په یو کمره کې بنده کا، کوم ځای کې چې هغې یوه خبره کوله چې صرف ما ته خپل زوی پکار دی او ورسره دغه پروډیوسر په خپل موبایل کې ریکارډینګ هم کولو. او بیا دغه نرس یو کړکۍ ماته کا او په شیشه باندې ځان مړ کو. دې دواړه خبرې کوي او مخکې حرکت هم کوي او بیا دې دواړه داسې محسوس کوي چې دوی پسې شاته څوک را روان دي. خیر دې دواړه دغه خبره نظر انداز کړي او مخکې اپریشن تیټر ته راشي او دغه جنۍ ورته وایي چې ویل کېږي چې په دغه کمره کې له هغه نرس خپل زوی مړ کړی و، ولې چې ډاکټران داسې وایي چې هغه ماشوم نه بلکې یو شیطاني ماشوم و. بیا دې جنۍ ته په فرش باندې د هغه نرس یو عکس ملاویږي او ورته وایي چې په دغه عکس کې کوم ډاکټر دی هغه زما نیکه دی. او بیا دغه پروډیوسر ته وایي چې کیدای شي دا کیسه رښتیا هم کیدای شي، ولې چې زما نیکه کله هم څه غلط کار نه دی کړی او شاید که داسې کیدای شي چې هغې فکر کړی وي چې دا ماشوم واقعي شیطان دی. او بیا دوی هلته کې اچانکه د یو ماشوم د جړا اواز اوري. خو دغه بند هسپتال کې یو ماشوم څنګه جړلی شي او کله چې دوی دواړه هلته نه تښتېږي دوی پسې شاته نه دروازې بندې شوي وي او بیا یوه ښځه په دغه هلک باندې عمل. دا جنۍ چې کله دا وګوري هغه ډېر ویرېږي او دا فکر کوي چې اخر دا څوک کیدای شي او څوک موږ سره دا کار کوي او بیا په تیزه جاړي او چغې وهي چې دغه دروازې ګلو کوي چې موږ کور ته لاړ شو او څوک یې ته دغلته نه لاړ شئ. او بیا د دې مخامخ یوه ګوډۍ راځي او د دې شاته یو روح هم را روانوي چې وایي ما ته خپل زوی پکار دی. او دا جنۍ پوه شي چې دا هغه نرسه ده چې اوسه پورې دې هسپتال کې ګرځي. او بیا دا جنۍ هلته کې تښتېږي او بهر وځي او بیا دا په لاره کې ګوري چې هغه هلک چا مړ کړی دی او په منځ یې شکولی دی. او دا جنۍ اوس نور هم ډېره زیاته ویرېږي او بیا دا جنۍ هغه هلته کې تښتېږي کوم ځای کې چې دا نرسه ویښولې وي او هغه نرسه دې پسې را روانه وي او یوه خبره کوي چې ماله خپل زوی راکوي. او دا جنۍ چې کومې کمرې ته لاړ شي هغه اچانکه بنده شي او کله چې دا کیسه ختمه شي نو کینډي دغه سړي نه تپوس کوي چې ستا په خیال دې نرسې به هغه جنۍ سره څه کړي وي. او یو ځل بیا جک کینډي ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې اوس ستا وخت ختم شو او سزا لپاره ځان تیاره کا. کینډي چې دا واوري هغه ډېره زیاته ویرېږي او په منډه پولیس ته ټلیفون کوي. خو جک اوس د دې سټوډیو دننه راغلی وي، په یو لاس کې د شرابو بوتل وي او په بل لاس کې تبرګې وي او په تشناب کې ځان بندوي او جک هم دې پسې را روان وي او ته وایي چې کینډي نن شپې خو ته مانه نشي بچ کېدی، نن د بدلې شپه راغلې ده او ته وایي چې ته خو هره شپه خلکو ته کیسې کوې نو نن زه تا ته یوه کیسه کومه. جک کینډي ته د دوو خویندو کیسه کوي. دغه دواړه جنکۍ ډاکټران وي او بل ښار ته خپلې مور سره ملاوېدلو ته روانې وي. دوی باندې شپه راشي او دوی یو ځای کې ودرېږي او هلته کې څه سامان اخلي او یو خور بهر کوشي. خو کله چې دا سوپر مارکیټ ته ځي هغه بند وي او بیا هلته کې یو ګاډی راځي او درېږي او دا بله خور لرې نه ولاړې وي او دا ګوري. هغه ګاډي نه یو سړی بهر وځي کوم چې ډېر پریشانه وي او د دې خور په ګاډي کې اچي او هلته نه یې تښتوي. دا بله خور چې کله په ګاډي کې ګوري نو هغې کې یو ښځه پرته وي کومه چې ډېره زیاته زخمي وي او هغه خلکو ته د چغې وهي د مدد لپاره. او دا جنۍ چې دا وګوري هغه ډېره ویرېږي او زر پولیس ته ټلیفون کوي، ولې چې دا داسې فکر کوي چې دا زما خور وړي او یو ځای کې بندي کوي او کومه ښځه چې شاته ګاډي کې ده هغه هم دا مړ کوي او بیا دا په خپل ګاډي کې کیني او هغه سړي پسې کېږي. خو دا جنۍ دومره اوتره وي چې دا د سړي سره جنګېږي او شاته نه یې ووهي او دغه ګاډی ځي او په یو ونې باندې ورځي. او د دغه ونې ټولې څانګې په د ګاډي کې ننوځي په کوم باندې چې دا ټول خلک په ګاډي کې مړه کېږي. خو کله چې دا د ګاډي دروازه کولاوي دا له خور په غېږ کې یو ورکوټی ماشوم ګوري کوم چې ډېر زیات جاړي او دا پوه شي چې ما څومره غټه غلطي وکړه. دا سړی د دې خورې اغوا کول نه بلکې د دې ښځه بیماره وه او دی په منډه هسپتال ته بوتله او دې سړي د دې خور نه مدد اخیستو ولې چې هغه یوه ډاکټره وه
او هغه په خپله مرضۍ سره دغه خلکو سره ناسته وه او دغه سړی په تیزۍ سره هسپتال ته روان و او دې داسې فکر وکړو چې دا زما خور تختوي او شاته نه په ګاډي باندې ووالو او دا یې مړه کړو کوم باندې چې ټوله فیملي او د دې خور هم پکې مړه شوه او صرف هغه ورکوټی ماشوم ژوندی پاتې و او جیک د تشناب بهر ولاړی او دې ته وایي چې دا کیسه دروغ نه بلکې رښتیا ده او څنګه چې دغه جنۍ د دې سړي باره کې غلط سوچ وکړو او دغه شانتي تا ما سره وکړو او هغه شپه ته خپلو ملګرو سره یو ځای شوي او ما سره هم ډېره ناجایزه وکړه او هغه زما د 3 میاشتو تنخواه وه او ورته ووایي چې په خپله دروازه خلاصه کړه او بار راشه کنې زه درپسې بیا دننه درځمه خو هغه دروازه نه کولاوي او بیا دا سړی په تبرګي باندې دا دروازه وخي او ماته یې کنې د جیک خبرونه ډېر زیاته ویریږي او بیا دا ویریږي او هغه دروازه کولاوه کي جیک بیا د تشناب دننه لاړ شي خو لږ ساعت پس کینډي د تشناب نه یوازې راوځي او راشي په خپل سټوډیو کې په کرسۍ کښېني د هغې مخ د وینې نه ډېر زیات ګندوي او خلکو ته وایي چې زه نن تاسو ته یو رښتیا او حقیقت کیسه کومه بل خواته موږ په تشناب کې جیک ګورو چې هغه مړ پروت وي کینډي هم له هغې په تبرګي باندې دا مړ کړی وي او ټوکرې ټوکرې کړی وي او په ریډیو باندې وایي چې په دغه چینل باندې به کله هم د یارې کیسې ختمې نه شي او دغه شان د زموږ فلم هم دلته کې ختم شي که فلم هم خوښ شوی وي ضروري لایک کړئ او زما چینل هم سبسکرایب کړئ